الله الرحمن الرحیم. دا کومه واقعه چې پېښ شوې ده او واقع ده چې دا پیله واقعه په دې انبار کې نه ده پېښ شوې. د دې نه مخکې هم زمونږ په دې پښتونخوا وطن کې داسې قسمه واقعات ډېر پېښ شوي دي، خو د بده مرغه موږ پښتانه چې ډېر هغه پښتانه موږ یادېدلو چې زموږ یو ډېر لوی تاریخ دی، خو نن موږ د دې ظالم جابر دهشتګر ریاست له وجې نه موږ په دې خولو باندې تالې والې دي. دا کم ماشوم چې نن مړ شو او دا څومره چې دلته زخمیان دي، د دې ذمهوار هم ماوتی، ځکه چې په ماوته کې هغه غیرت نشته چې د خپلو پښتنو دپاره خبره وکړو. زما او ستا نه هغه غیرت په کوم طرف باندې تللی دی چې ماوته نن د یو پښتون دپاره نشو راپاڅېدلی. دا څه پیله واقعه نه ده. موږ همیشه دپاره دغه رنګې جنازو ته راشو، یو ورځ یا دوه ورځې صرف دغه رنګ یا غوبل وي، بیا هېڅ هم نه وي. په دې باندې کار نه کېږي پښتنو ورونو، قسم په خدای کو په دې باندې کار وشي. دلته به هر هغه اداره ټارګېټ کوو د چا له وجې نه چې دا کارونه کېږي. د دې دا غونډۍ څه لپاره جوړې کړي دي؟ دا دلته را 500 چیک پوسټونه څه لپاره جوړ کړي دي؟ دا ریاست به اوس دا وایي چې دلته راغلي طالبان دي یا طالبانو دا بم ورګزارلی دی. دا طالبانو نه دی ورګزارلی، دا دیو د ډرون کیمرې نه راګزارلی دی. طالب هم د دیو خلک دی، دا ټول یو خلک دی. دلته صفدر مومن صاحب یو خبره وکړله چې موږ به دا ډرون کیمرې پې بندو. زه وایم مشره ښه خبره ده چې پې بندې کړو، خو که موږ په دې انبار په دې خپل وطن باندې دا فوج بند کړو، دا دهشتګر ریاست په دې ځای باندې بند کړو، زه وایم د ټولو نه غټه خبره دغه ده. ته خو به پې نن ډرون بند کړې، خو سبا له درپسې نور خلک رالېږي کور ته، درته داسې بمونه درګزاري، په بله طریقه دې وژنې. دې څه خو بلا شی طریقې دي زما او ستا د پښتنو دپاره. رونو زه جذباتي نه یم، که زه څه تیزې خبرې کوم دلته یو ځینې ملګرو په ذهن کې دا راشي چې دا جذباتین دي. جذباتین نه یو، موږ دومره وینې ولیدلې چې موږ حیران یو څه وکړو. موږ په کم طرف باندې لاړ شو؟ دا موږ چې وایو چې موږ د پاکستان دپاره دا قرباني ورکړې ده، موږ دا ورکړي دا ورکړي دي، زه په دغه قربانۍ یم لعنت ویم. موږ غولخاري چې موږ د دې دپاره دا ورکړي دي قربانۍ نه. موږ او تاسو به نن نه بعد د نن سره داسې لایحه عمل دا مشرانو ته زه ریکویسټ کوم چې د دې په مشوره باندې نن داسې یو لایحه عمل جوړ کړلی شي چې نن د دغه ریاست مخې ته نن پیله ورځ موږ ودرېږو، دا ټول پښتانه به راسره ودرېږي. که چېرته نن موږ ونه درېدلو، قسم ته خورم د قیامت په ورځ د دې ماشوم او ورسره چې دا نور څومره هم دغه کېږي، د دې ټولو ماوته ذمهواران یو.